په نړیوالو او اسیایي جامونو کې د هیواد د فوټبال او فوټسال ټیمونو له نسبي بریا سره له فوټبال او فوټسال سره د هیواد د زلمي او تنکیو ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده. دا زلمي او تنکي ځوانان د فوټسال تمرین په دې هیله کوي چې یوه ورځ به ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي او یوه ورځ به د هیواد لپاره ویاړ جوړ شي. پلانم برای آینده است که عضو تیم ملی فوتبال افغانستان باشم. اسم ورزش کردن شهادت به دوا و دکتر چیزی نیست و کسی که خلاقش باشه در ورزش در چیز زود پیشرفت میکنه و خود در یک جای میرسن. در پلیس ورزش درس باید بخونم. تمرین‌ها بسیار خوب است. استادا بسیار خوب تمرین میتن. در چند ماهی که آمدیم تمرین خوب یاد گرفتیم. برای آینده پلانم است که در تیم ملی انتخاب شوم و مسابقات ملی برم. نیت مې ده چې فوټبال زده کړم او هم د وطن لپاره چې زموږ وطن پرمختګ وکړي او ځوانان یې موږ هم غواړو چې په دا ملي ټیم کې شامل شو او ځان تر یو داسې ځایه پورې ورسوو چې د ملي ټیم اسناد راوړو هم تر دوی پورې ورسېږو. هغه که یو کال یې که دوه کاله یې که لس کاله یې که پنځه کاله خپل تر وسه کوشش کوو. په ورته وخت کې د فوټسال روزونکي هم له فوټسال سره د هیواد د زلمیو او تنکیو ځوانانو پر لیوالتیا خوښ دي او وایي چې له فوټسال او فوټبال سره د ځوانانو لیوالتیا ورځ په ورځ زیاتیږي. در طول 2 سال بسیار تغییرات در رشته فوتسال و فوتبال افغانستان آمده. پیشرفت کرده، در حال پیشرفت است. یک موج است که روان است در رشته فوتسال افغانستان. فوتسال افغانستان غمیال ما تیم فوتسال بهترین تیم فوتسال داریم در افغانستان. بهترین فوتسالرای داریم در افغانستان. بلخوا په شخصي جمنازیومونو کې د تنکیو ځوانانو او زلمیو روزونکي وایي چې د هیواد اقتصادي وضعیت پر سپورتي برخې هم اغیز کړی دی. نام خدا جوانان خیلی علاقمند زیاد است و روز روز در فوتسال فوتبال علاقمندیشون زیادتر میشه. با اینکه یکم امکانات با کم است ولی علاقمند زیاد هستند در فوتسال. منتها یک چیزی است که واقعا اقتصاد مردم ضعیف است. کسایی که مثلا توان فیس ندارن به یک جای پرداخت کنن ما از طرف کم برش برگی رایگان میدیم. بیان در فضایی که میخواین در کم تمرین کنن ما در خدمت هستیم، در خدمت تمام همشهری‌های عزیز هستیم. د کمپ سبز جمنازیوم مدیر شیر حسین سلطانی وایي په دې جمنازیوم کې د روزونکي تر څارنې لاندې د بیلابیلو عمرونو تنکي ځوانان او زلمي روزل کیږي. روزهای تافک از دو تایم است. از سن تا 12 سال یک تایم است، یک تمرینی است. بعد از 12 سال تا 18 سال دیگه تمرینی است. دا ټول داسې مهال دی چې د هیواد د فوټسال ملي لوبډلې په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د اسیا د ملتونو جام سیالیو کې د ګډون حق ترلاسه کړ. د اسیا د ملتونو جام اوس پیل شوی او تمه ده چې د هیواد لوبډله به په دې پړاو کې حیرانوونکې لوبې وکړي.